ولقد علمتم الذين او یقینا تاسو پیژنئ حال دها کسانو اعتدوا چې زیاتی کړیو منکم ساسونا فی السبت د خالق ورځ باندې فقلنا پس اویلی من لهم دویتا کونو شی قردتا شادوگان خاسئین زلیلا فجعلناها پس اگرزول من دا واقعا نکالا عبرت لما دها چا دا پارا بین یدیها چی داغی وخیو یادوی نمخیو وما خلفها او دا چا دا پارا چی دوینا ورستارات لنکیو وموعظتا او نصیحتو للمتقین لپارا دا متقیانو وَإِذْ قَالَ مُوسَى أَوْ كَلَاچِوِ لِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ لَپَارَا دَخْبَ الْقَوْمِ إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ پاک يَأْمُرُكُمْ حُكُمْ كَوِي تَاسُتَا أَن تَذْبَحُوا دَاچِ حَلَالَكَي بَقَرَةً يَوَغْوَا قَالُوا أُوِلِ دُوِيَ تَتَّخِذُنَا هُزُوًا آیات کوي مون پورې ټوکې یا نسی منګه پټوکو باندې قال اولی موسی علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ بالله ز پنا وړم په الله باندې ان اكون من الجاهلین د دینا چې شمز د نا پوهانو نا قالوا اویلی دوی ادعو لنا اوڑا زمن دپارا ربک دبر خپلنا یبین لنا چی بیان کی منگتا ماہیا سنگ داغوا یعنی عمر ددی سمردا قال اویلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہو بشک اللہ پاک یقول وی إنها بقرة بشكدا يوغوادا لا فارض چنا بڑیدا ولا بکر نون زوانا عوان بین ذالک درمیان دا ددی دوارو پمینس کے ففعلو پس اکی تاسو ما حاس تؤمرون چی تاسو تا حکم کولیشی